Recently and lately, these are adverbs of indefinite time. We use them at the beginning or after auxiliary and at the end of the sentences. We use them in positive sentences, negative sentences, and in questions. They mean near past time. Recently او lately دواړه د نامعلوم وخت قیدونه دي. موږ کولای سو چې د کومکي فعل څخه وروسته او یا د جملې په سر او یا هم په آخر کې استعمال کړو. موږ recently او lately کولای سو په منفي، مثبت او سوالیه یا پوښتنیز جملو کې استعمال کړو او د دوی معنا ده په دا اوس کې یعنی په نږدې وخت، په نږدې تیر وخت کې او یا هم په دا وروستیو کې. په دې خاطر چې recently او lately adverbs of indefinite time یا د نامعلوم وخت قیدونه دي نو په present perfect tense کې ډیر استعمالیږي. اوس راځو مثالونو ته. د جملې په آخر کې مثلا Have you introduced me your friend recently؟ آیا په دا اوس کې دې زه خپل ملګری معرفي کړی یم؟ یوه خبره مو په یاد وي کله چې د لیکنې په بڼه recently یا lately د جملې په سر کې لیکو د recently یا lately وروسته باید یو کامه اضافه کړو. مثلا Recently they have bought 2 cars. په دا وروستیو کې یا په د نږدې وخت کې دوی 2 موټران رانیولي دي. او همدارنګه د کومکي فعل څخه وروسته She has not recently done her homework. دا په وروستیو کې خپل کورنی کار نه دی لیکلی. او په همدې ډول lately د جملې په آخر کې The party has finished lately. میلمستیا په د وروستیو کې ختم شوی دی. او lately د جملې په سر کې Lately the party has finished. او همدارنګه د کومکي فعل څخه وروسته The party has lately finished. ملګرو لکه همیشه زموږ د ملاتړ لپاره مهرباني وکړئ ویډیو لایک کړئ او یو داسې جمله په کومنټ کې ولیکئ چې lately یا recently د جملې په آخر کې راغلی وي. تر یو نوی درس په پاک رب مو سپارم. ښه وخت ولرئ.